یا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب. د دې دعا ویلو سره به دې الله جل جلاله هر قسم حاجت پوره کړي. کوم انسان چې د دې وظیفه راونیسي څه قسم حاجت د الله نه وغواړي الله جل شانه به حاجتونه پوره کړي. زمانونو خویندو نن درته یو داسې دعا ښیم دې ته ویلی شي د یا وهابو دعا. دا یو داسې دعا ده چې د کم حاجت دپاره هم د دې دعا وظیفه راونیسئ تاسو نو الله جل شانه به هغه تمام حاجتونه د ستاسو زر تر زره پوره کړي. هغه ناممکن حاجتونه چې د هغې ستاسو بلکل اړه ګمان نه کیږي چې دا حاجتونه به زما پوره شي هغه ناممکن حاجتونه به د الله جل شانه ممکن کړي او تمام حاجتونه به د زر تر زره پوره شي. ستا د زړه به ډېر زیات ارمانونه وي ستا په زړه کې به ډېر زیات ارزوګانې پرتې وي لیکن د هغې دپاره موږ ډېر زیات اعمال ډېر زیات وظایف هر څه مو وکړل لیکن تر اوسه پورې زموږ هغه حاجتونه نه دي پوره شوي. نن د یا وهابو چې دا کومه دعا ده د دې دعا چې دا کومه وظیفه درته اوس ښیم که دا وظیفه تاسو راونیسئ نو ستاسو د زرګونه ارمانونه ولې نه وي زرګونه حاجتونه او هر قسم مقصد دپاره تاسو د دې وظیفه هغه کولی شئ. بل د دې وظیفې یو تاثیر دا هم دی چې د دې وظیفې په برکت باندې به د الله جل شانه دنیا او آخرت دواړه روښانه کړي. یعنی دنیا کې به الله جل جلاله تا ته یو ډېر لوی خیر در ورسوي څه د الله نه وغواړې هغه څیز به درته الله درکړي او د آخرت نعمتونه دا دي چې قبر به دې هم روښانه وي آخرت به دې هم روښانه وي او بالآخر به جنت ته هم داخل شي خو په یو شرط هغه شرط پکې دا دی چې ځان د باقي ګناهونو نه ته ساتې په خولې باندې استغفار په کثرت سره ویه باقي د ګناهونو نه خپل ځان ساته او دا وظیفه په پابندۍ سره کوه. انشاءالله ته وګوره د دنیا او آخرت خوشحالۍ وګوره چې الله در سره څنګه امداد کوي. نو راځو د خپلې موضوع له د هر قسم حاجت او د هر قسم مقصد دپاره د یا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة انک انت الوهاب دا وظیفه بلکل تاسو رانویشئ. د وظیفې کولو طریقه دا ده چې د دې سره به 5 واړه وخته مونځ په پابندۍ سره کوي هر یو مونځ به پابندۍ سره کوي. که سړي وي نارینی کوشش ته کوي چې د جمع سره هر یو مونځ کوي او که د څه عذر په وجه باندې ته نه د جمع مونځ قضا شلو نو بیا د دې دا وظیفه چې کله ځان له مونځ وکړي نو دا وظیفه د بیا هغې پس وکړي. د دې دعا د وظیفې کولو طریقه دا ده چې د هر فرض مانځونه په اصبح دا وظیفه 10 کرته وایي لږه ده 10 کرته به وایي یعنی 30 مرتبه 10 کرته دا به وایي. دې نه مخکې وروسته به درود شریف وایي یو ځل او په میاشت کې به 10 کرته یا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة دا وظیفه کوي او د هغې نه پس به وایي یا وهاب انت الوهاب یا وهاب انت الوهاب دا وظیفه دی کوي یعنی دا وظیفه دی 3 ځله یا 4 ځله وکړي او په آخر کې دوی جل جلاله او بیا د هغې نه پس دی الله ته لاس پورته کړي او د خپل حاجت سوال دی وکړي چې کم حاجت د ده په زړه باندې چې کم ارمان یې کم قسم خواهش وي د هغې دپاره د الله جل شانه نه سوال وکړي نو الله جل شانه به هغه تمام ارمانونه خواهشونه پوره کړي. دا وظیفه به تر څونه وخته پوره کوو چې تر څو پورې په خپل مقصد کې کامیاب شوی نه تر څو پورې د ستا مقصد پوره شوی نه ستا حاجت پوره شوی نه تر د هغې پورې تاسو دا وظیفه کوئ. دا هم ممکنه ده چې په یو ورځ کې د ستاسو حاجت پوره شي مقصد کې کامیاب شي هغه د ستا د عقیدې پورې خاص ده څونه د په الله باندې بروسه مضبوطی نو هغه نه زیات او زر اثر کوي. نو یو ډېره زبردسته وظیفه مې درته وښوله بلکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې وظیفې درته مکمل اجازت دی هر څوک د دې وظیفې او دعا نه مکمل پیدا اخیستی شي.